سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. ټاکل شوې نن د ناټو غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته د امریکا په پلازمینه واشنګټن کې جوړه شي. د ناټو لوی منشي ینس سټولټنبرګ وایي په دې ناسته کې به د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ناټو د رول او په افغانستان کې یوې سیاسي هوکړې ته د رسیدو په اړه بحث وشي. د نوموړي په وینا په افغانستان کې د دغه تړون د پوځیانو حضور له طالبانو سره له کیدونکې هوکړې سره تړلې مسئله ده او د افغانستان په اړه پریکړه به له واشنګټن سره په ګډه ونیول شي. ویل کېږي د دغې غونډې د ناستې اصلي موخه د ناټو سازمان د 80مې کلیزې لمانځل دي. له دې سره سم د ناټو لوی منشي وایي په افغانستان کې د نږدې تیرو 2 لسیزو د لاسته راوړنو له ساتنې پرته به سوله تلپاتې نه وي. ینس سټولټنبرګ تېره ورځ د امریکا په کانګرس کې زیاته کړه افغانستان له طالبانو وروسته په بېلابېلو برخو کې اوږده لاره وهلې او له طالبانو سره د سولې په هر ډول هوکړې کې باید هغو ته درناوی وشي. د نوموړي په وینا ناټو ډمګړی په افغانستان کې شتون لري خو دا موخه نه لري چې دغه ځواکونه به د تل لپاره هلته پاتې شي. مخکینی ولسمشر وایي په هیواد کې سراسري سولې ته د رسیدو لپاره باید د افغان سولې په اړه د امریکا له روانو هڅو په بشپړه توګه ملاتړ وشي. حامد کرزي دغه مطلب تېره ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د ولسمشر غني په مشرۍ د سولې په اړه په جوړه شوې ناسته کې چې زلمي خلیزات هم حضور درلود څرګند کړی دی. ښاغلي کرزي همداراز ټینګار کړی چې د جنګ او کرکې په اړه څرګندونې چې دمګړۍ له رسنیو خپریږي په بشپړه توګه بند دي او پر وړاندې یې په هیواد کې د سولې ټینګښت لپاره هر اړخیزې هڅې پیاوړې شي. نوموړي همداراز زیاته کړې چې په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په موخه د یوه ټولمنلي ملي افغاني پلاوي د جوړېدو په اړه هم باید کار پیل شي. د قطر په ناسته کې د اوربند او د افغانستان د راتلونکي سیاسي جوړښت په اړه خبرې کیږي. یو شمېر سیاسي ګوندونه چې دې ناستې ته وربلل شوي وایي دغه ناسته کولی شي چې د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي. افغان حکومت د دې ناستې په تړاو څه نه وایي خو د سولې عالي شورا وایي دوی تر اوسه په رسمي ډول دې ناستې ته نه دي بلل شوي. د بلاروس د صنایعو وزیر وایي هیواد یې چمتو دی څو د افغانستان د اړتیاو پر بنسټ په دغه هیواد کې پانګونه وکړي. پال پوتیپن تېره ورځ د ملي ولي حکومت له اجرایي رئیس سره په کتنه کې زیاته کړه هیواد یې چمتو دی چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ په برخو کې د اسانتیاو په موخه د بلاروس ملي بانک استازولۍ په کابل کې پرانیزي. نوموړي همداراز په ډاګه کړه چې هیواد به یې په تاجکستان کې د بلاروس د تولیداتو او تخنیک په برخو کې په وړیا توګه افغان زده کړیالانو ته زده کړې ورکړي او دوی چمتو دي چې د افغانستان تولیدات هم خپل هیواد ته وارد کړي څو د دواړو هیوادونو د راکړې ورکړې کچه لا پسې پراخه شي. او له افغانستان سره د نړۍ مالي مرستې کمې شوي دي. په هیواد کې د اسیا پراختیایي بانک زیاتوي داسې هیله شته چې په روان کال کې به د افغانستان اقتصادي وده تیر کال پرتله ډیره شي خو د نړیوال ټولنې د مرستو کموالی به اقتصادي وضعیت کړکېچن کړي. په ورته وخت کې مالیې وزارت دغو اندېښنو ته د رسیدنې په برخه کې د هڅو خبره کوي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امد.